آزاد نظم د یونان په دیوماله کې اوریزن یو ښاپیری و. دی په ژوند خو ښایسته و، خو چې مړ شو لا ښایسته شو. اوریزن چې کله مړ شو نو دی پاس اسمان ته لاړو، ټول وجود یې ستورکي شو. په اسمان کې کهکشا شو. یوه شپه راته په خوب کې اوریزن داسې ویلې چې په دغه کهکشا کې کم او زیات چاته نه ښکاري، خو په دې کې یو کمی دی، په هغې څوک نه پوهیږي. ستا لیلا که کله مړه شوه دا کمی به بیا پوره شي. زه حیران شوم هم خفه شوم، خو د ښه تسلي راکړه چې په دې مه خفه کېږه، ستا لیلا به نه ورکېږي. پس له مرګه به لا ښه شي، د دې ژوند به ابدي شي. زموږ اصل نسل یو دی، دا د اصله ښاپیری ده. دا چې کله دلته مړه شي نو یو ستوری به ترې جوړ شي چې کوم ځای کې لږ کمی دی دا به هغه ځای پوره کړي. ته په زړه کې خفه کېږي چې اسمان ته لوی مزل دی، نه هغه ماله راتلی شي نه اسمان ته زه ختی شم. نو په تا هم خفه کېږم، په هغې هم خفه کېږم. زه به خدای پاک ته سوال وکړم، زما سوال به خدای قبول کړي. رعایت به دومره وکړي چې ستا مینه به جاري وي. ته په نیمه شپه کې ووځه، د بیدیا په طرف لاړ شه. په اسمان کې کهکشا ته لرې لرې پورې ګوره، چې کوم ستوری ښه پړه کېږي دغه ستوری به لیلا وي. ستا د لاس په اشاره به تا ته ښکته راکوزیږي. په خبرو ښه زړه سپک کړئ، ښه په مینه شپه سبا کړئ. خو د لمر ختو نه مخکې ته به خپله لیلا پرېږدي چې په ستورو کې ځان ځای کړي، چې دا خپل کمی پوره کړي. خو یې چې بې له دې نه کهکشا نیمګړې ښکاري، کهکشا نیمګړې ښکاري.